رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و یقینا چې الله ستاسو و صورتونو ته نه ګوري او نه مو مالونو ته ګوري، بلکې الله ستاسو زړونو لره ګوري چې تاسو په زړونو کې څونه اخلاص لري او ستاسو عملونو لره ګوري. یعنی کوم عملونه سم صحیح عملونه کوي او په اخلاص کوي نو بیا تاسو الله لره مقرب یاست، خو البته ستاسو صورتونه او شکلونه چې دي او مالونه چې دي هغه کوم اعتبار الله لره نه لري. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. تعليم الإسلام راديو